په اریانا کې د موریا لنډمهاله واکمني او د بودایي دین خپرېدل. د افغانستان غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو، زما جاوید احمد وفات سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خپرونه کې د اسکندر تر مرګ وروسته پر لرغونې اریانا د واکمنو کورنیو په اړه معلومات درکوو، چې یوه یې د هند د موریا کورنۍ ده، چې د دوی د واکمنۍ پر مهال په لرغونې اریانا یا اوسني افغانستان کې بودایي دین هم خپور سو. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي دي، د اسکندر له مړینې سره سم د پراخه امپراتوري هم ړنګه سوه. د لوی افسرانو د شام په طرابلس کې غونډه وکړه او په هغه غونډه کې د اسکندر امپراتوري په خپلو منځونو کې سره وویشل. په دې ویش کې زموږ لرغونې اریانا هم راتلل، چې د اسکندر تر مرګ وروسته پر لرغونې اریانا د 4 جنرالان واکمن سول، خو د اریانا ختیځې سیمې د هندي شاهزادګانو او یوناني جنرالانو ترمنځ د کشمکش په حال کې پاتې سول. په داسې حال کې چې د یوناني لښکر راتګ او په باختر کې د هغوی د پاتې کسانو د باچهۍ د دوام له امله په دغه هیواد کې یوناني فرهنګ، هنر، فکر او عقایدو اغیز پرې ایښی و. دا اغیز د دغه هیواد له فرهنګي بقایاو سره ګډ سوی و. د ختیځ لخوا د یوې بلې ډیرې مهمې پیښې سره مخامخ سو، چې هغه په هند کې د موریا د لوی سلطنت جوړېدل و، چې په اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال د افغانستان غږ رادیو ته داسې وویل: د الکساندر تر مړینې وروسته د هغه جنرالان د اوسنۍ سوریې په طرابلس کې د لوی ټولواکمنۍ په ویش بوخت وو، چې په هندوستان کې د موریا د کورنۍ واکمني سر د موریا کورنۍ بنسټوال چندراګوپتا نومېده، چې په یوناني اثارو کې د سنتروکاتس یا سنتروکاتس په نامه بللی ده. ویل کېږي چې د موریا نوم هم د دغه کورنۍ له مشرې مور ننداکمیور یا ننداکمیوار څخه اخیستل شوی ده. اوس هم په هندوستان کې میوار په نامه یوه ښکلې سیمه شته، چې د طاووس معنا یې خندله، او هر هغه ځای به چې ښکلی و یا هغه انسان چې په ښکلی یې ایسېده هغه ته به یې طاووسي یا د ښکلا قرینه او استعاره طاووس و. موریا کورنۍ د ګاشتریانو یا ګشتریانو له پوړ څخه وه، چې تاریخي پتالی پترا یا اوسنۍ پتنه کې اوسېدل او دا یې پلازمینه. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي، په هند کې د موریا سلطنت بنسټ ایښودونکي چندراګوپتا د ګنگا او سیند ترمنځ خپله باچهي اعلان کړه، چې منظم اداري او نظامي تشکیلات یې لرل، ځکه نو دی یوازې یو بریالی سپاهي نه، بلکې یو هوښیار او ځیرک سیاستمدار هم و. په هند کې د چندراګوپتا په مشرۍ د لوی سلطنت تر جوړېدو وروسته په باختر کې د اسکندر ځایناستو وغوښتل چې په هند کې د اسکندر نیول سوي ځمکې بیرته لاسته راوړي. نو له همدې امله سیولوکوس یا نیکاتور د کابل او د ختیځو سیمو له لارې د هندوستان پر لور حرکت وکړ او د اباسین پر غاړو د چندراګوپتا له لښکرو سره مخامخ سو. خو کله چې د خپل مقابل لوري لښکر قوي ولیدل، نو له چندراګوپتا سره یې سوله وکړه، خپل لور او د لرغونې اریانا ختیځې سیمې یې هم ورکړې، چې په اړه یې ښاغلی لیوال وایي: چندراګوپتا تر 40 کاله واکمنۍ وروسته په 300 مخزي کې ومړ او زوی یې بیندوساره واک ته ورسېد. د چندراګوپتا او بیندوساره په زمانه کې د دوی واکمني مخ په لویدیځ د افغانستان ختیځو څنډو ته راوخځېده. مخکې مو وویل چې وروستنی یوناني جنرال سیلیوکوس هڅه وکړه چې هندوستان ونیسي، خو د اباسین پر غاړه د دښمن سره تر مخامخېدا وروسته ژر پوه شو چې له چندراګوپتا سره یې زور
نه رسیږي. ځکه ورسره سوله وکړه او لا خپله لور یې هم ور واده کړه. تر دې سولې وروسته د هند موریایي کورنۍ او په بلخ یا باختر کې یوناني واکمنۍ سره انډیوالانې شو. په دې توګه د یونانو باختري تمدن یونانو بودیک پړاو راپیل شو. د سولې له مخې یونانیانو د ګندهارا، اراکوزیا، ګدروزیا، پاروپامیزاد او نورې ختیځې سیمې چندراګوپتا ته وسپارلې او په بلخ کې په یو روایت د الکساندر ساکی خسر هوښیارشاه یا اوګزریاتس واکمن چې د دواړو ترمنځ د یو سوله ایز منځګړي اړیکې ټینګې کړې وې. د هندو یونان ګریکو بودیک یا یونانو باختري فرهنګي ګډون د همدې دوستۍ او ګاونډیتوب له زمانې څخه راپیلېږي چې بیا 1000 کاله دوام کوي. هندیانو دا مهال له یوناني تمدن او پوهې څخه ډېر څه واخیستل، په تېره بیا د نجوم او طبیعي پوهنې په برخو کې. تر چندراګوپتا وروسته د زوی بندوسارا د خپل پلار ځای ناستی سو او د خپل پلار په څیر د یوناني باختري حکمرانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړ. بندوسارا په 293 قبل میلادي کال کې د 22 کالو بچهي وروسته مړ سو او پر ځای د زوی مشهور اشوکا د خپل وزیر راداګوپتا په همکاري پر خپل وړونو بریالي سو او د موریا د سلطنت پر تخت کښېنستی. دی د هند ستر باچا وو چې په اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال وایي د چندراګوپتا زوی بندوسارا تر 22 کاله واکمنۍ وروسته په 283 مخزیږدي کې ومړ او زوی یې مشهور اشوکا واک ته ورسېد. اشوکا یو خونړی پاچا و. په جګړو کې دښمنان په بې رحمۍ وژل او یو ځل په دربار کې د یوې مینځې د تېروتنې له کبله 15,000 مینځې ووژل. د بنګال په کڅونو کې د کالنګا په جګړه کې د خپله حکم 100,000 کسان وژل او 150,000 نور یې مریان کړل. په لکونو نور یې د ولږې له لاسه د مرګ میلمانه کړل. اشوکا دا هر څه ولیدل او د لوی ناورین ټکان ورکړ. ناڅاپه له یو خونړي پاچا څخه په یو سوله خوښي او با عاطفي انسان بدل شو. بودایي دین یې ومانه او د بودایي دین د عاطفي او رحمدلۍ څخه اغیز واخیست. تر دې وروسته د سولې ټینګښت، ودانۍ، روغتونونو جوړولو او انسان ژغورنې هڅې پیل کړې. ویل کېږي چې دومره عاطفي شوی و چې حتی د ژویو د روغتیا لپاره هم خلک وګمارل او هغه ژوي چې یا به ناروغانو او یا به ټپیانو د کسانو لخوا به تداوي کېدل. د انسانانو لپاره د هوسا ژوند د رامنځته کولو ډېرې هڅې وکړې او فکر کاوه چې په دې شکل به خپل خونړی برخلیک بدل کړي. د خپل رواني بدلون حل لاره او معنوي منزل په بودایي دین کې لټاوه او دغه نه راپاتې په ګڼو متونو کې دغه اعتراف لیدلی شو. کله چې اشوکا بودایي دین ومانه نو د بودایي دین خپرولو ته هم ملا وتړل. دا چې بودایي دین د پلار بندوسارا او د نیکه چندراګوپتا په وخت کې د لرغونې اریانا ختیځو سیمو ته را رسېدلی وو نو د په وخت کې نور هم خپور سو او په لرغونې اریانا کې مهم مرکزونه رامنځته سوه. په اریانا کې د بودایي دین د خپرېدلو په اړه ښاغلی لیوال وایي د بودایي دین په پراختیا کې تر هر بل چا ډیره ونډه ترسره کړه. د همده پر مهال د افغانستان ختیځو او جنوبي څنډو ته بودایي دین راورسېد. اشوکا ګڼې ستوپې او کتیبې او نور بودایي آثار
وپنځول. کندهار او هډه او بګرام او باګرام او تکسیلا او سوات او بامیان او نور ګڼ شمېر سیمې د پر مهال د بودایي دین په سترو مرکزونو بدل شول. هډه، کندهار او ګندهارا مقدس ځایونه وګڼل شول. ویل کېږي چې د موریا په سلطنت کې یوه ملکه کندهارۍ وه او ډېر زیات اغېز او نفوذ درلود. د همدې دپاره هغه بودایي آثار په تېره بیا د اشوکا مجسمه چې په لرغوني کندهار کې موندل شوې منحصر په فرد آثار او دا څرګندوي چې کندهار د موریایي پاچاهانو په دوره کې له مهمو او مقدسو ښارونو څخه و. ښاغلی لیوال وایي په لرغونې اریانا کې د باختري یوناني واکمنانو او د هندي حکمرانانو ترمنځ دوستۍ په سلګونو کلونه په بر کې ونیول چې له امله د هندو یونان، ګریکو بودیک یا یوناني باختري فرهنګي ګډون د همدې دوستۍ له زمانې څخه راپیل کیږي چې بیا یې زر کاله دوام کړی. افغانانو او هندیانو هغه مهال له یوناني تمدن او پوهې څخه ډیر څه ترلاسه کړه، په ځانګړي ډول بیا د نجوم او طبي پوهنې په برخه کې. د افغانستان غږ رادیو قدرمن اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو، زموږ نننۍ خبرونه چې پر اریانا د موریا واکمنۍ او د بودایي دین د خپرېدو په اړه و پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې د یوناني باختري خپلواک سلطنت په اړه ده ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړئ. د خدای په امان ښه او خوشحاله وخت ولرئ.